د ژمن تلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. د دوی نه ډېره زیاته مننه چې دوی هلته سجاد شاه عابد صاحب بدرخان صاحب زموږ نه لاړل، رخصت شول، کارونه زیات دي، مصروفیتونه زیات دي. اوس هم د خوست د اطلاعات و فرهنګ رئیس صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي دلته زموږ سره هغه کوم نور ملګري چې ورسره دي هغه دم راشي. ما مخکې هم یادونه وکړه چې دا هغه خلک دي چې تل خدمت کړی ده او زموږ سره پاتې شوي دي. رئیس صاحب ستړی مه شه، اختر دې مبارک شه. ستړی مه شه، اختر دې مبارک شه. ستړی مه شه، اختر مبارک شه. اختر مبارک. وزیري صاحب انتظار وبخیر، ډېر زیات ستړی مه شه، اختر مبارکي درته وایي. وزیر صاحب خیر اوسه. اختر مبارک شه. وزیري صاحب کښېنئ. یو خو ډېره زیاته بخښنه زه غواړم رئیس صاحب، بخښنه غواړم ځکه چې ستړي شوئ، د اختر شپې ورځې دي. وزیري صاحب خواست هم ستړی وي، بله ورځ مې ورته زنګ کړی وی چې خوب کې مې همدا لیکل دي، په ویښه مې همدا لیکل دي، همدا پرچې دي. زمونږ په اختر کې او په ځوانۍ کې باید څوک ستړي نه شي. رئیس صاحب تا نه به بل کو اختر مبارکي ووایه لیدونکو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. ژوندی صاحب تاسو ته، خیاط صاحب ته، وفا صاحب ته، استاد ته، وزیري صاحب ته او ځلان صاحب ته او تاسو د تلویزیون د چینل چې څوک زموږ غږ اوري ټولو ته د کوچني نیکمرغه اختر مبارکي وایم. اختر دې ټولو مبارک. مننه. رئیس صاحب ستا د کارونو نه رئیس صاحب د څه وخت کېږي ښه فعالیتونه شروع کړي دي. موږ ستاسو د اطلاع د فرهنګ داسې دی چې موږ تاسو سره تړلی دی دا مسایل. په افغانستان کې موږ تاسو ډېر عنعنات کلتور لرو، باید دا وپالو، ویساتو. که څه جنګ دی زموږ ستاسو نه هر څه اخیستي دي، خو دغه ورځې باید ولمانځو. وزیري صاحب هرکلی کوو، اختر دې مبارک شه. تاسو ته مبارک وي، سلامت دې وي. ډېر قدرمن د خوست اطلاعات کلتور رئیس او حیات صاحب او رئیس صاحب او وفا صاحب او استاد وسیق صاحب، السلام علیکم. ټول ستړي مه شئ او د ژمن راډیو تلویزیون ته همکارانو ته او اورېدونکو ته د کوچني اختر مناسبت مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې او د ټول افغان ولس لپاره د کوچني اختر خوشحالۍ وي. بلکل. ځلان صاحب تا ته هرکلی وایو، که څه مخته ناست وې اختر دې مبارک شه. وزیري صاحب خو روژه یو به یې روژه وه او بل به یې د مرستې وشولې، ډېر تکلیف و. څنګه وه روژه دې؟ والله بیخي ښه وه، خو څه خیر په دا روژه کې خو څه کېږي د خیر برکتونه میاشت ده. نو د روژې د پیل څخه تر روژې 15 پورې موږ تقریبا د 2000 کورنۍ لپاره خوست کې هغه مستحقې کورنۍ بېوزله ده چې کونډې رنډې رښتینې مستحقین دي. نو د دې لپاره ما تقریبا یوې کورنۍ لپاره 11 کرمه خوراکي مواد دا مو ورته توضیح کړو. ډېره مننه. دا جنتي یې نو ښه نشته مشکل ځکه ډېر ستر کار دی. موږ مسؤلیت ده باید مستحق ورته بس خدای دې اجرونه درکړي په دې روژه کې، په دې تکلیفو کې. اخترګل استاد تا ته هم هرکلی وایي. تاسو ته هم هرکلی وایو. تاسو د ژمن تلویزیون کارکوونکو نه زیاته مننه کوم چې مقصد داسې یوه برنامه جوړه کړې ده د اختر په ماورېدو. بیا موږ ته هم دعوت کړی دی، موږ خو دا ټول بعض خپل ملګري چې وینې خرجا کارونه کوو، ټوله روژه سبایي جګېږو تر مازدیګره پورې، څه اندازه په څاروي تېره کوو او څه اندازه په تغذیه تېره کوو. نو تاسو نه زیاته مننه کوو چې موږ ته هم وخت ورکړی دی په دې برنامه کې. خیر اوسئ. مننه. استاد وسیق تا ته هم هرکلی وایو، اختر دې مبارک شه. څنګه دی اختر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره ژوندی صاحب تاسو ته او د ژمن تلویزیون ټولو نشراتي او تخنیکي ګروپ ته، همدارنګه ډېر قدرمند د اطلاعات کلتور رئیس صاحب ته او همدارنګه وزیري صاحب ته، ځلان ورور ته، حیات ورور او مشر وفا صاحب ته د اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خیر تېرې شي. په عین وخت کې ستاسو د تلویزیون د لارې ټولو هغو وروڼو خویندو ته د اختر مبارکي وایم چې دا مهال مونږ ویني یا زمونږ غږ اوري. بلکل. څنګه دا اختر مو وسیق صاحب تاسو څومره همکاري وکړه د خلکو سره؟ څه ډول روژه وه، تکلیف و، ستونزې وې، د خلکو همکاري څه ډول وه؟ روژه خو زما فکر د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی په مسلمانانو باندې. روژه کې ستونزې مشکلات نشته، خو طبعا چې سړی ګرځي یا فعالیت ډېر ترسره کوي هغې سره ستوماني وي. په روژه کې تقریبا
150 پورې کورنۍ ته موږ خوراکي مواد ورسول او په دې کې هره کورنۍ دپاره تقریبا 4-5 پورې افغانۍ په قیمت 5-6 کلمه مواد مو واخیستل چې دوی سره پروژه کې هغه خوراکي موادو په برخه کې مرسته وشوه او په عین وخت کې ځینې نور وروڼه چې هغه ناروغان وو هغوی دپاره موږ مرسته برابره کړه. په دې لړ کې یوه مرسته زما دپاره چې ډېره هغه زما فکر ډېر آرام کړی او زه ډېر خوښ یم هغه یوې کونډې خور وه چې هغې سترګې ستونزه لرله او لیدل یې نه شو کولی هغې دپاره یو ورور د خارج نه مرسته وکړه $300 او په خوست کې ډېر قدرمن ډاکټر انوري صاحب د سترګو ډېر لایق متخصص ډاکټر دی د ځای دی چې باید یادونه یې وشي او مننه هم ترې وشي کور کې آباد وي د هغې کونډې خور علاج یې په ډېر ښه شکل او په ډېر زیات تخفیف سره وکړ. نن ورځ هغه خور په دواړو سترګو لیدل کولی شي دا زما دپاره ډېر د روح د ارامتیا سبب ګرځېدلی. خوشحاله اوسئ. نوره نو ژوند دی روان دی او سختر ورځې وزیري صاحب دغه مرستو کې به د هغه کې به ډېر د وسیطې مسیطې هم چلېږي خلک هم ستړي وي ولا موږ خو داسې ده چې وقت خبره وي موږ تقریبا د خپل پرسنل 14 ټیم کسان لرو او دغه ډېر په ښه منظم ټیم لرو او موږ کله ولسوالۍ ته یا کوم هغه ته ځو نو دا بیا موږ ډېر په لیست نه مستحق کسانو ته ورکوو. موږ ډېر کوشش کوو چې هغه مستحقین رښتیني مستحقین ته دا مرسته ورسېږي. خلک زنګونه وهي هغه کوي چې مثال دې خلک دا کوي موږ داسې نه کوو. موږ چې کله یو کلي ته ځو یو ولسوالۍ ته ځو نو هغې کلي موږ یو زون انتخابوو هغه موږ ته بیا هغه کوي کسان انتخابوي مستحقین نو بیا اقلیت چې کله موږ ته په راکړي مثال موږ ته شل د کلي کې شل مستحقین دي هغه بیا موږ د کلي امام ته مولا امام صاحب ته موږ دا کوو چې دا رښتیني مستحقین دي دا کسان نو موږ یې ډېر په شفاف ډول دغه پروسه په مخ بیایو. اختر کې کوم ځایونو ته تللي یا نه اختر کې ولې نه موږ خوست کې حکیم دڼیوال پارک ته ځو او ماشومانو سره وړو ماشومان ځان سره بیایو او دوی لوبې کوي. ماشومان د شته څو دي وړه او 3 ماشومان څنګه جامې دې ورته کړې او جامې ورته کړې څه فرق خو نه کوي چې نه فرق نه کوم ټول کوم ورېري دي هغه ته یو ځای یو خبره باید یاد کړم والد صاحب دې ستاسو د خوست لپاره ډېر د فرهنګ لپاره د ادبیات لپاره ډېر ستر کار کړی دی که څه اوس وخت لږ ناروغه وي عمر ډېر شوی دی عمر په تېرېدو سره سړی کمزوری کېږي هغې یاد دی باید خیر وي ژوندی دی خدای دې عمر ډېر کړي ځکه هغه خپل شاته داسې څوک پرېښوده چې انشاءالله د ده قلم به تان ساتي. دغه د څو پلانه هیله کېږي ځکه تاسو ډېر ستړي شوي وای دوی ته هم یو څه برابر کوي. څنګه تاسو رئیس صاحب کارونه څنګه تېر کال څه پلانونه لرئ د اختر کې د خلکو لپاره؟ تېر کال خو موږ ډېر ښه پروګرامونه لرل هغه که زموږ روزنیزه برخه وه زموږ د ځوانانو برخه وه او زموږ هغه فرهنګي برخه وه. په تېر کال کې موږ هغه د نوروز جشن یا د نوروز میله په یوه نوې بڼه ترسره کړه ومنځله. په تېر کې دغه لومړی ځل و چې موږ د نوروز ورځ د نوروز میله په هغه اوله ورځ لمانځو. تر څنګ په تېر کال کې موږ ګڼې مشاعرې درلودې د هغې جملې نه زموږ د خوست کلنۍ هغه لویه مشاعره چنار مشاعره وه چې په داسې بڼه مو ولمانځله چې د خوست سربیره د ګڼ شمېر ولایتونو هغه شاعرانو ورونو زموږ سره برخه مشاعرې خو نور هم کېږي بار په عموم کې اطلاعات فرهنګ ریاست په څو برخو کې خپل کارونه یا فعالیتونه ترسره کوي چې هغه یوه د اطلاعاتو برخه ده یوه د فرهنګ برخه ده بلکل او بله برخه یې زموږ د ځوانانو برخه ده. خو زموږ د ځوانانو په برخه کې بیا تر ټولو مهمه برخه هغه د رضاکارانو ځوانانو برخه ده. خوشبختانه به ووایم چې په خوست کې زموږ اکثره ځوانان ډېر ښه احساس لري په احساسه دي هغه د رضاکارۍ فرهنګ یې تر یوه حده ساتلی دی او لا هم دوی وده ورکوي. موږ ډېر ښه رضاکاران لرو دغه نن ورځ هم دغه موږ نمونه خروار دلته چې موږ د برنامه کې لرو
موږ بار دوی ستایو په ځانګړو ورځو کې وزیر صاحب تاسو یې پردا وکړو نو دغه نن ورځ دلته چې کوم ځوانان ناست دي دغه په رضاکارانه کارونو کې ډېر مخکښ دي. د تیر کال کې ډېر ښه فعالیتونه ترسره کړي دي. ځلان صاحب، وزیري صاحب، حیات صاحب، وفا صاحب، استاد وسیق. نو په رضاکاره د رضاکارۍ د فرهنګ ستونزه یې ډېره ده، د ترویج دپاره یې وګوره، د سل خبرې وګوره، د بېباورۍ وګوره. په دې ماحول کې دوی دومره هڅه کړې ده چې هغه د خلکو هغه وړې وړې هیلې که غټې نه پوره کېږي، هغه د لکه اوس ځلان دلته ډالۍ راوړې. ښه وزیري صاحب همداسې یو چا ته ډالۍ ورکړي، وریژې ورکړي، غوړي ورکړي. که نور نه وي هغه لومړني ضرورتونه خو پوره دي. همداسې وسیق صاحب، اخترګل، مخکې استاد وسیق خبره وکړه چې د یوې خور د سترګو علاج مونږ وکړو، هغه د ډاکټر نه یې مننه وکړه، هم دوی سره تخفیف کړی و. نو کله چې علاج کېږي وروسته هغه خور په سترګو باندې وطن ویني، خلک پې ویني، دغه منظرې پې ویني. نو دا د خوشحالۍ خبره ده، د ویاړ خبره ده. نو دا زموږ ټول ویاړلي ځوانان دي. دوی ته بریالیتوب غواړو په خپلو دندو کې او په خپلو چارو کې. د صوب هم در واخله. نو څنګه و وزیري صاحب خواندې؟ رئیس صاحب صوب وڅکه خواندې و که نه؟ خیال صاحب تا وخوړ. وسیق صاحب څنګه و استاد؟ خواندې ډېر ښه و. زه به د ټولو ورونو په نمایندګۍ ورور نه مننه وکړم. کور یې آباد، ډېر ښایسته ماحول یې غږ ډېره خوند کې وزیري صاحب. په دې خپرونه کې موږ ته څه پام راورسولو، کور دې آباد وي، او موږ به کوشش وکړو چې د دې لپاره هملا کمپاین وکړو تر څو د کمپاین ورته شوی دی، ډېر مشهور دی. که ماته اجازه راکوئ ژوندی صاحب، زه باید یوې نقطې ته اشاره وکړم. زه او ځلان صاحب دواړه، البته خو که دی ماته موقع راکوي زه به یې ووایم. ممکن تازه موږ سره لیدونکي یو ځای شوي وي او دغه برنامه اوس وګوري. وختي زما او د ځلان صاحب نوبت تېر شوی و د خبرو، ځکه داسې خاموش نه او که نه تاسو ته مې ځکه وخت نه درکوم. او بل روژه مو نه ده نیولې چې سوپ نه خورو. ده مو خپله برخه سوپ خوړلی او ما هم خوړلی، ځکه چې لیدونکي داسې فکر ونه کړي چې د ځلان صاحب نه به یوه هیله وکړو چې که د عید د دویمې درېیمې ورځې کومه خپرونې بیا هم جوړوي، که موقع په لاس ورغله، نو دا ځل دغه زموږ مه یورېږي. نه انشاءالله هغه به جوړوو، هغه به جوړوو. خو داسې چې د مصرفیتونه زیات وي وزیري صاحب، دا ټلیفونونه او ما د راځه لاړ شه چېرته یې دلته یم لار بنده ده، دا مسایل ډېر زیات دي. د سړي په ذهن دا بیا ډېر پریشر واچوي. هغه موږ دومره لږ لږ هڅه وکړه، کوشش ډېره مننه کور مو ودان ډېر ته خو ډېره صحیح نقطه واخیسته. مه یورېږي خو وزیري صاحب زموږ ستاسو چا رقم ته چکم نور نه یا دغه او زه خبر یم چې خیاط صاحب ډېر ښې مه یورېږي جوړوي. او زه خو تیار یم. دا لو بیا ډېره ښه جوړوي او داسې ترخه کوي چې بیخي ځلان صاحب ته مخکې خبرې کړې وی. نقطه ما یاده کړه ژوندی صاحب، غم اوسه. بس صحیح ده. اوس به داسې وکړو چې د پروګرام به رالنډ کړو، خبرې هم وکړې، په اختر هم وغږېدو، په مرسته هم وغږېدو. داسې نه چې خلک وایي چې دا څومره ډېره نه د اختر ورځې هم دي، د اختر ورځې دي، خلک ګرځي، خوښۍ دي، خوندونه دي، خوشحالۍ دي. دغه هغه به پیل کړو. صحیح ده استاد محترم. مونږ دغه ستاینلیکونه داسې جوړ کړي دي. یو خو دغه 15 کسان چې دوی د ستاینلیکونه ستایلي مو دي. تر څنګ یې مونږ په شریکه هغه ډونرانو ته، هغه کسانو ته چې دوی سره مرستې کوي، هغې ته مو په شریکه یو مننلیک جوړ کړی دی. او دغه د ښاغلي اخترګل وفا صاحب دی، هغه به راشي. زیاته مننه نه کوم مهرباني چې موږ نه کړنګ ستایل یو دومره شای کور موږ نه کړی. ژمن صاحب تاسو نه مننه کوم چې تاسو په مټ موږ دغه ستاینلیک وکړل شو. بریالی او سلامت بریالی اوسه. رئیس تبریک دی. او دغه دی اکبر جان وزیري صاحب دی. وزیري صاحب راشه. دغه اول نمراد وایم، نمره نشته مستوي دي. مبارک شه وزیر صاحب، مبارک شه، بریالی اوسه. مبارک شه وزیر صاحب. بس دغه خدای دې وکړي چې اجرونه یې درکړي، ډېر زیات ستونزې مو بس دې استاد محترم دې راشي. ښاغلی استاد وسیق صاحب، استاد بریالی اوسه. ډېره مننه رئیس محترم، خوشحاله اوسئ. زه د دې ځای نه ټولو درنو خوشمېشتو ته، هېوادوالو ته دا اطمینان ورکوم چې د خپلې رسمي دندې تر څنګ به د بېوزلو دپاره هم کار کوو. ډېره مننه رئیس صاحب، کور دې آباد چې موږ به یاد کړو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مننه. حیات صاحب، دغه خو موږ ته ډېر ځوانان روزلي دي، د ځوانانو په روزنه کې بیخي ډېر فعالیتونه کارونه ترسره کړي دي. مبارک شه، بریالی اوسه. حیات صاحب تبریکي در راوړي. وفا صاحب تاسو ته، وزیري صاحب
ډېر انتظار هم وباسلو ماشومان هم ورسره وو خیر کله کله به د تکلیفونه سره ځلان صاحب خوست هغه د کتابونو کمپاین پیل کړی دی د مطالعې کمپاین پیل کړی دی بریالی دی اوس په خپلو چارو کې او ډېر جوماتونه هم جوړ کړل رئیس صاحب د زادرانو په دې سړک په دې لاره باندې جوماتونه هم جوړوي بالکل بالکل یا هم ژمنه کوم انشاءالله چې د تل په څېر به نه ستړي کېږئ. ډېره تبریکې درته وایي ځلان دغه یو منلیک دی هغه ورونو دپاره دی چې د دوی سره زموږ خرید مشت دي خرید کې اوسېږي او دا دوی ته په شریکه ورکوو که دا متن یې وویلی شي ښه به نه وي کابوي متن یې ووایو هڅې متن یې ووایه رئیس صاحب خپل رئیس صاحب زه ووایه خپله یو وارې د متن ووایه چې د خلک پوه شي تاسو ښاغلو حاجي صاحب اسماعیل حاجي صاحب عبدالرحمن لکوزی استاد میرولی جان لکنوال مطیع الله عبید عبدالصمد افغان اسماعیل حکمل سیف الله حسینی اول جان تڼیوال عصمت الله عزیز الله فرید امیری عتیق الله نظیب حاجي صاحب محمد نصیب او ټولو هغو درنو افغانانو چې د هېواد څخه د باندې میشت یئ خپلې مرستې مو تر بېوزلو افغانانو رارسولي او د روژې په مبارکه میاشت کې مو د دوی لاسنیوی کړی خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست مو خپلې خاورې او ولس سره د کړې مینې او همیشنیو هڅو درناوی او مننه کوي په چارو کې لا بریالي او غښتلي اوسئ نو د دغې کسانو په نمایندګۍ ملګرو ژوندی صاحب خیاط صاحب تاسې غشئ دی به ټول داسې دروش وزیري صاحب هغې ټولو افغانانو نه مونږ بیا یې بیا مننه دی موږ سره موږ نه اعتماد کړی دی او دی موږ ته په نشتون کې دی موږ ته پیسې لګي او موږ دلته په کارونو مننه ټول د بریالي رمضان هغه دوستان چې ما سره مرسته کوي چې په سر کې لکنوال صاحب دی په امریکا کې میشت دی ترڅنګ نور رونه اسماعیل حکمل رور او داسې نور ټولو په نمایندګۍ د تاسو څخه د زړه له تله مننه کوم کورماباد او په دې هیله چې په راتلونکي هم دوی په خپل بېوزله افغانان هېر نه مننه رئیس صاحب ژمن صاحب یوه خبره زه نن تکراروم چې نن مازدیګر دغه بیلګه مې راخیستله چې یو د 12 فامیلیو کې یو فامیل و دوه فامیل و په یوه کور کې اوسېدل دغې غرونو کوماک و چې په یوه کور کې څه وخروف و څلور میاشتې دی بل کور نه اوبه راوړله ډېر لرې ځینې راوړله وسیک صاحب هم سره شوی و دا دی برکاتو پیسې مې ویل کوي کور کې اوبه خدای ورته پیدا کړلې او دې نه زه زیاته مننه هغه کور چې نن په هغه سترګه لیدل کوی شام د دې برکات دی کور یې آباد وزیري صاحب دا یو زر زر غږ کوي چې خوند به کې اختر دی رئیس صاحب واخله اول رئیس څنګه وایي زه به وفا صاحب ته ورکوم وفا صاحب وایي چې څنګه وایي وزیري صاحب خطا شوه دا خو کنه ډېر ښه ځلان وفا نه میره باندې خدای یې پاک کړي ډېره مننه ژوندی خیر سي د ژمن تلویزیون درنو لیدونکو تاسو دغه پروګرام به لیدلی وي د خوست هغه ځوانان چې ډېر زیات کار یې کړی دی له ډېرو خبرو به تېر شو هر څوک یې پېژني په سوشل میډیا کې په نورو رسنیو کې دوی څرګند شوي دي او مخکې موږ ټولو معرفت وکړو د دوی د کور آباد وي دوی د عمرونه ډېر وي او د لا کار توفیق موږ ورته غواړو چې د بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي رئیس صاحب تا هم ډېره مننه ښه خوستېږئ خوشحاله رئیس محترم چې ونه 4 وخت تاسې ډېره مداخله کوئ زه په دې ځای کې د ژمن تلویزیون محترم رئیس امین صاحب څخه هم د زړه له تله مننه کوم او همدارنګه ژوندي صاحب نه د دوی ټول ټیم څخه که هغه تخنیکي دی او که نشراتي چې دا پروګرام یې برابر کړی کور یې واده مننه تاسو کولی شئ بس مننه وزیري صاحب لیک مو واخلئ مننه لیک مو واخلئ